سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته لزیر نیوز سرویشت خدنن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست ویو نن سټیشن بعد د 1404 هجری لمریز کال د چنګخ لسمه چې د 2015 زګدیز کال د جولای ل لومړی سره برابر ده زه شبنم وزیریم او تاسو ته لزیر نیوز سرویشت ته د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ آذربایجان ته د یو لوړپوړي پلاوي سفر ټاکل شوی برادر اخوند له آذربایجاني چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا په اړه ناستې ولري. په افغانستان کې د ثبات او پراختیا ملاتړ د ګډ امنیتي تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د ثبات او پراختیا ملاتړ ته خپله ژمنتیا څرګنده کړه. غزه کې پر مرسته غوښتونکو فلسطینیانو د اسرایلي ځواکونو برید یوه ورځ کې 95 فلسطینیان وژل شوي او د هند تلنګانه کې د درمل جوړونې فابریکه کې د چاودنې له امله 42 تنه مړه شوي. د خبرونو تفصیل د مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی آذربایجان ته لاړ. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې نوموړی د اقتصادي همکارۍ سازمان په 18مه سرمشریزه کې د ګډون په موخه نن د آذربایجان هیواد په رسمي بلنه یاد هیواد ته لاړ. خبرپاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی برادر اخوند په یاده غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د آذربایجان هیواد له یو شمیر چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا په اړه هم ناستې ولري. د ایکو اقتصادي همکارۍ سازمان 18مه سرمشریزه د دغه سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو او لوړپوړو چارواکو په شتون کې د جولای میاشتې په 3 او 4 نیټه د آذربایجان هیواد په کوربتوب ترسره کیږي. د ګډ امنیتي تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان او منځنۍ اسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نوي پراختیایي مرکز ملاتړ وکړ. د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري د جون پر 13 په یوه ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ګډ امنیتي تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ثبات او پراختیا ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او د ملګرو ملتونو د مرکزي همغږي کوونکي د رول پر اهمیت یې ټینګار وکړ. د غرض هغوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ولس لپاره بشري مرستې زیاتې کړي او د هیواد د سوله ییز بدلون ملاتړ وکړي. اعلامیه زیاتوي چې دوی چمتو دي له دې نوښت څخه پوره ګټه واخلي څو په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د دوامداره پراختیا موخې ترلاسه شي. مولوي عبدالسلام حنفي په نیمروز ولایت کې د راستنو شویو کډوالو ته د 14 میلیونه افغانیو په لګښت یو پنډغالی پرانیست. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي هیواد ته د راستنو شویو کډوالو د وضعیت ارزونې او د خدماتي کمیټو فعالیتونو د ارزونې په موخه ورېښمو پله ته څیرمه د یادو کډوالو له کمپونو څخه د لیدنې پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت به د لنډمهالې او اوږدمهالې میشتېدنې زمینه برابره او د امکان تر حده شته ستونزې حل کړي. حنفي او مل پلاوي راستنو شویو کډوالو ته د خدماتي کمیټو چارې وارزولې او دوی ته یې د غوره خدماتو وړاندې کولو او د راستنو شویو کډوالو د بهیر د ښه مدیریت په موخه لازمې لارښوونې وکړي. د اقتصاد وزارت چارسمبالي د ملګرو ملتونو اړوند 8 سازمانونو له مسؤلینو سره ولیدل. د اقتصاد وزارت چارسمبالي قاری دین محمد حنیف او د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د مرستو د جلب او جذب کمیټې رئیس د ملګرو ملتونو اړوند 8 سازمانونو IOM, UNDP, UN Women, UNICEF, اوچا، UNHCR, یونما، UNFPA له مسؤلینو سره د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د مؤثر ځواب رسیدنې د لازمو اسانتیاو برابرولو او دوامداره همکارۍ غوښتنه وکړه. د غرض د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو مسؤلینو د هر ډول همکارۍ ژمنه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې ملاتړیز پروګرامونه به دوام ولري او دوی چمتو دي له اړوندو افغان ادارو سره همکاري وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د سرې میاشتې له نړیوال فدراسیون د اقلیمي بدلون په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې د یادې ادارې عمومي مشر مولوي مطیع الحق خالص د سرې میاشتې نړیوال فدراسیون له سیمه ییز مشر الکساندر او د افغانستان لپاره د یاد فدراسیون له مسؤل سامي سره لیدنه کې له افغانستان سره د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون په برخه کې د ظرفیت لوړونې، علمي تبادلې او دوامدارو
نورو ابتکاري پروژو له لارې همکاري وکړي. دغه راز ښاغلي الکساندر د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د طبیعي ناورینونو د خطرونو د کمښت، د ټولنیزو زیربناو پیاوړتیا او د خلکو د چمتووالي لپاره له اړونده ادارو سره همکارۍ ته چمتو دی. په آذربایجان کې د اسلامي امارت سفارت افغان وګړو ته د پاسپورټ له ویش خبر ورکړی. په آذربایجان کې د اسلامي امارت سفارت پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې له 4 کلني ځنډ وروسته یې افغان وګړو ته د پاسپورټ د ورکړې لړۍ بیرته پیل کړه. له دې وروسته افغان وګړي کولی شي چې له یاد سفارت څخه پاسپورټ ترلاسه کړي. د پاسپورټ د ویش لړۍ واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره بنده شوې وه، خو اوس له 4 کلني ځنډ وروسته بیا پیل شوه. 26 تنه افغان کډوال د پاکستان له بندخونو څخه تر خوشي کېدو وروسته هیواد ته راستنه شول. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې 26 تنه افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو له خوشي کېدو وروسته د چنګاښ میاشتې په 29مه نیټه بیرته هیواد ته راستنه شول. یاد وزارت زیاته کړې چې یاد کسان سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې پولیسو نیولي وو او له یوې څخه تر 2 ورځو پورې یې د بند موده تېره کړې. د وزارت په وینا دغه کسان د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته لیږدول شوي دي. کورني خبرونه هم دومره و. اوس بس موږ همکار اوسئ صفحې تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو حالاتو مو خبر کړو. اوس هم څو مهم بهرني خبرونه. غزه د وینو په سیلاب کې د ماشومانو د زوکړې محفل هم بمبار شو. په غزه کې د اسرایلي بریدونو لړۍ لا چټکه شوې، چیرې چې یوه ورځ کې 95 فلسطینیان وژل شوي. د وژل شویو له جملې یو شمېر هغه کسان دي چې د امریکا او اسرایلو تر ملاتړ لاندې د خوراکي مرستو مرکزونو ته د مرستو اخیستو په نیت ورغلي وو. د ورځې تر ټولو خونړی برید په یو انټرنیټ کافي وشو چیرې چې د ماشومانو د زوکړې محفل روان وو. په دې برید کې 29 کسان ووژل شول. دغه راز په شمالي غزه کې د الشفا روغتون د لمنځه تللو په حال کې دی. دغه روغتون چې یو وخت د غزې تر ټولو لوی صحي مرکز وو، اوس یې سلګونه ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د روغتون مشر خبرداری ورکړې چې یوازې څو ساعته پاتې دي، له هغه وروسته جنراتورونه هم خاموشیږي. الشفا روغتون پخوا بمبار شوی او اسرائیلي ځواکونو یې مشر د 7 میاشتو لپاره بندي کړی هم وو. ټرمپ د سوریې پر وړاندې د امریکا بندیزونه ختم کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی چې له مخې یې د سوریې پر وړاندې اقتصادي بندیزونه لغوه کیږي. دا پریکړه به سوریې ته دا زمینه برابره کړي چې له نړیوالې مالي انزوا څخه ووځي او د واشنګټن هغه ژمنه به هم عملي شي چې د سوریې د بیا رغونې ملاتړ کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د بندیزونو لغوه کېدل د اقتصاد د ښه والي لپاره لوی خنډونه لرې کوي او د بیا رغونې او پراختیا دروازې پرانیزي. دغه اقدام داسې مهال ترسره شوی چې سوریه له کلونو جګړې او بندیزونو وروسته هڅه کوي عادي اقتصادي حالت ته راستنه شي. تلنګانه کې د درمل جوړونې فابریکه کې چاودنه، 26 تنه مړه شوي. د هند جنوبي ایالت تلنګانه په یوه صنعتي سیمه کې د دوشنبې په ورځ د یوې درمل جوړونکې فابریکې د چاودنې او اورلګېدنې له امله د مړو شمېر 26 تنو ته رسېدلی. د ایالت د اور وژنې ادارې مشر جاوی نارایانا راو رسنیو ته ویلي چې د 24 کارکوونکو سوځېدلي جسدونه د پیښې له ځایه راایستل شوي او 2 نور کارکوونکي په روغتون کې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړې ده. نوموړی وایي چې د سیګاچي فابریکې ویجاړ شویو برخو کې لا هم دننه د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. د روغتیا وزیر دامودار راجا ویلي چې د چاودنې پر مهال فابریکه کې یو 108 کارکوونکي موجود وو. چاودنه د فابریکې په هغې څانګه کې شوې چې درملو لپاره خام مواد په پوډرو بدلوي. د تونس هیواد محکمې نامتو وکیله سونیا په ولسمشر د نیوکو له امله 2 کاله بندي کړه. په تونس هیواد کې یوې محکمې مشهوره وکیله او پر ولسمشر قیس سعید جاکړ منتقده سونیا دهمانی د هغو څرګندونو له امله 2 کاله بندي کړه چې د افریقایي کډوالو او مهاجرو پر ضد د حکومت پر کړنو یې نیوکه کړې وه. دهمانی تیر کال د یوې ټلویزیوني مرکې پر مهال د کډوالو پر وړاندې د حکومت دریځ تر پوښتنې لاندې راوست چې بیا ونیول شوه. د دهمانی وکیلانو ویلي دا پریکړه غیر عادلانه ده او هغه د یو بیان له امله 2 ځل محاکمه شوې. د تونس ولسمشر له 2021 راهیسې له پارلمان واک اخیستی، حکومت یې منحل کړی او د فرمانونو له لارې حکومت کوي. نړیوالې او کورنۍ حقوقي ډلې وایي سعید د تونس هیواد په یوې بندیخانې بدل کړی، مخالفین بندي کوي، قضا او پولیس د خپلو سیاسي موخو لپاره کاروي. خو ولسمشر سعید دا تورونه ردوي او وایي چې د فساد د پای ته رسولو او عدالت د ټینګښت لپاره دا اقدامات اړین وو.
او د پای خبر هم دا چې قزاقستان د مخ پټونکو جامو اغوستل بند کړل. قزاقستان د 2025 کال د جون پر 13 په عامه ځایونو کې د مخ پټونکو جامو اغوستل منع کړل. دا بندیز نقاب، برقه او هر هغه لباس رانغاړي چې د مخ پیژندنې مخه نیسي. چارواکي وایي دا پریکړه د امنیت، عامه نظم او ملي هویت د خوندي ساتلو لپاره شوې، نه د مذهبي محدودیت په موخه. ولسمشر توقایف له خلکو غوښتي چې د بهرنیو لباسونو پر ځای دودیزې قزاقي جامې واغوندي. یاد بندیز د مرکزی اسیا د هغو هیوادونو د پالیسۍ برخه ده چې له وړاندې یې نقاب یا ورته لباسونه منع کړي. منتقدین خبرداری ورکوي چې دا پریکړه د مذهبي ازادۍ پر وړاندې ستونزې زیږولی شي. بهرني خبرونه همدومره و. د سپورت له ډګره به مو زموږ همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې. له اوزیر سفینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورت ډګر ته. د افغانستان شل اوریز غوره لیګ یا APL د پیل او ترسروي قرارداد لاسلیک شو. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د روان کال د جولای میاشتې په 13 نیټه په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ یا APL له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالیو د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسروي قرارداد لاسلیک کړ. د یادو سیالیو لومړی پړاو په متحده عرب اماراتو کې ترسره شوی. ماهی پر سټارز لوبډلې د 5 منډو په توپیر د میوند چمپیونز ته ماتې ورکړه. د واخان شل اوریز جام لوبو په دوام کې ماهی پر سټارز لوبډلې د یوې غوره لوبې په ترسره کولو د میوند چمپیونز په وړاندې د 5 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه او د یادو لوبو د لړۍ په دوام یې خپله دویمه پرلپسې بریا ثبت کړه. کابل کې له 14 کلبونو څخه د 120 ورزشکارانو ترمنځ د تبما رزمي هنرونو مقدماتي سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې به ورزشکاران په 3 عمري کټګوریو کوچنیانو، ځوانانو او لویانو کې د یو بل پر وړاندې سیالي ترسره کړي چې په پایله کې به یې غوره لوبغاړي د هیواد په کچه د تبما راتلونکو ملي سیالیو ته غوره شي. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د 13 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې یوه میاشت به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې محمدي لوبډلې د 11 منډو په توپیر خپلې سیالې څلوزیو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالۍ لومړۍ بریا یې خپله کړه. نننۍ خبري خبرونه همدومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 23 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.